زه تاسو شاهین صاحب صاحب هغه استاد یاسر هم خپل یو وینا کې ویلي دي چې حربي کفارو سره په هېڅ صورت کې صلح روانه ده او هېڅ صورت کې هغوی سره صلح نشي کوی او دا د خدای په خبره ده که نه بیا دې کې کوم بیا دا په کوم قانون کې چې راغلي امارات لاړ شي له امریکا سره صلح وکړي هلته امریکا فلسطین کې عراق کې سوریه کې ټول ځای کې مسلمانان سره په جنګ کې ده دلته دوی سره صلح کوي اجازه ده اول خو به زه د هغو نګاه نه چې ته یې منصب راځه معلومات کړم د قاضي صاحب شاید هغه به تاسو بیا معلومات درکړي صحیح ده د یوې اندازې به زه درته وویل ورور جشمه ګوره استاد یاسر صاحب چې دا څه ویلي دي هغه یو غټ عالم او خبر بیخي صحیح ده اما موږ د امریکایانو سره معاهده امضا کړې د وتوی نه د سولې نه د سولې سولې معاهده د سولې خبرې صرف د هغو چا سره کېږي چې هغه مسلمان ورور وي د کفارو سره معاهده امضا کېږي د ډزبندۍ کفارو سره یو شی کی تجارت هم ورسره کی اما عربي کفارو سره نه اما موږ د عربي کفارو سره معاهده د شکست د امضا کړې چې موږ د خاورې نه بو په ټول د څومره وخت کې وځي په ټول د څومره وخت کې وځي دغه 14 میاشتې چې پوره شوه ته به امریکایي ونه ویني اوس امریکایان صحیح دي اما دا موږ د کفارو سره معاهده دغه ته امضا کړې چې وځي بو د وتوی که چیرې موږ د معاهده نه وای امضا کړې د موږ تاسو ولس دونه قوي سلا نه لري دونه مهمات تکړه نه لري چې په زور یې وباسي بیا هم موږ ورته تسلیم نه یو په زور یې باسو اما دغه نه بوي چې خونریزي به کم شي یعنی د بمبارد به کم شي ولس به کم شهید شي بمبارد به پیونی شي په دغه خاطر باندې موږ دغه معاهده د شکست د امریکا دې سره دی راغلي دي موږ ته ویلي چې موږ وځو موږ امریکا ته نه یو ورغلي لکه زه چې تا کور ته درشم ننواتې درته وایم چې ما وبخښه زه زیاتې تا سره جنګ نه کوم زه فکر وکړه چې بیخي تا دښمن یم زه جنګ نه کوم درته کښېنم په ګونډو ته خو حتما د اسلام د نګاه نه یم منې د ما سره به شرط و شرایط یږدي چې په دغه شرط به بیا د ما په کوڅه کې څه نه راته وایي په مجلس کې به څه نه راته وایي دغه شرایط به په ما یږدي قاضي صاحب مبارکه مهرباني که تاسو مراجعه وکړئ د دغه سوال ته ځواب ورکړئ په لنډ شاهین صاحب محترم ټولو ته سلامونه احترامات عمر ورور پوښتنه وکوله بله عمر صاحب پوښتنه وکړه چې کومه معاهده چې مثلا امضا شوې ده د کفارو سره تاسو د کفارو سره خاصا معاهده نه امضا کېږي او استاد یاسر صاحب هم ویلي دي نو په دوی حساب باندې د عربي کفارو سره څه رقم تاسو څنګه د معاهده امضا ته یو اندازې ما ورته تشریح کړم نور مهرباني قاضي صاحب تاسو نه تشکر راځو د سوال جواب ته شرعاً په شریعت کې صلح او یا معاهده د کفارو سره هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیبیه په وخت د حدیبیه په مقام کې د هغه مشرکانو سره چې هغه مشرکان متجاوزین وو هغه مشرکان حربیان وو هغو حمله راوړې وه په رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو باندې دغو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده کړې ده او د هغو سره معاهده سوې ده چې دا معاهده کې دا وو چې د راتلونکي کال دپاره به بیا تاسې راځئ و عمرې ته او په عمره کې به ستاسې 3 ورځې په مکه مکرمه کې وي او بیا به ستاسې تورې به تاسې د خپلو تیږو څخه نه راکاږئ د خپلو کوښو څخه به نه راکاږئ او دا معاهده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کوم څوک د کفارو د خوا څخه راځي هغه به بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم کفارو ته تسلیموي نو دا ټوله معاهده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د خوا څخه د یو صلح په عنوان کې هغه د هغو سره لاسلیک سوې وله هغه لاسلیک وه راځو دې ته افغانستان کې حربیان کفار یهود او نصارا په سر د هغو کې امریکا چې کله حمله راوړه د افغانستان په اسلامي امارت باندې هغه اسلامي امارت چې د ټوله دنیا دپاره یو نمونه وله یو نمونه د اسلافو وله یو متشریع شرعي اسلامي حنفي حکومت و نو په هغه باندې امریکایانو حمله راوړله او په افغانستان کې اسلامي امارت او خواخوږو مجاهدینو او افغانان ولس هغه د امارت په شا کې ودرېدی هغه ماتې کفارو ته ورکړله کفار په افغانستان کې دړې وړې سو نو د ماتې څخه وروسته امریکایان دا وغوښتله
د امارت څخه چې موږ په یو مسلمت امیزه توګه باندې د خپلې پښې د افغانستان څخه سپکې کړو او د زموږ د خپلو تجهیزاتو او حربي وسلو تجهیزاتو د وړلو دپاره موږ ته یو مسلمت امیزه لاره په لاس باندې راکړئ، موږ ته وخت په لاس باندې راکړئ، موږ ته نیټه په لاس باندې راکړئ. د دې دپاره دغه معاهده د دوی سره لیکله سوې ده. دا معاهده د دوی سره نه دی لیکله سوې چې دوی به دلته په افغانستان کې ګزارې لري یا به په افغانستان کې دوی اډې لري یا به په افغانستان کې د دوی دپاره هره کم ګزاره که دوی کول هغه به دوی کوي. بالکل د دوی جنګونه بندې په افغانستان کې، د دوی حملې په افغانستان کې بندې دي، د دوی ګرځېدل په افغانستان کې رواجې به دوی اډې خالي کوي. هغه به دوی د ویډیو له لارې څخه د دوحې و ټیم ته ښکاره کوي چې موږ دغه اډې خالي کړلې، د دې اډو څخه ولاړو. حاجي صاحب مبارک، بله ورځ په قندهار کې داسې کوم معامله شوې وه، بیا امریکایانو شرکت یې کړی وه، په بمبار کې ډېر ماشومان شهیدان شوي وو. نو بنان زه دا باید دغه ورور ته وایم چې شاید دا سوال د ده په فکر کې راوګرځي. دغه سوال د تا په فکر کې راوګرځي، تر اوسه امریکا مکمل دغه دولت نه لاس نه دی اخیستی، ځکه په دغه دولت کې ګټې دي، سفارت یې ورته ساتي، بیزونه یې ورته ساتي، ټانګونه یې ورته ساتي، د امریکا اهداف ورته ساتي. دغه حمله چې شوې وه، یعنې په دغو عسکرو باندې ډلې دوی دفاع کړې د خپلو ملګري، لکه د تا چې زه ملګری یم ما دفاع وکړي. اما داسې په حساب د عمومي حمله په افغانستان باندې امریکایان اوس نه کوي. امریکایان هره ورځ خپل بیزونه ړنګوي، خپل تشنابونه پاکوي، حتی د بګرام نه د شوراب نه د داسې ګرینویل د هر ځای نه روان دي. نو بنان هغه معاهده چې شوې ده، هغه معاهده په حساب د شکست د امریکا، په حساب د هغه وتو د امریکا چې امریکا په خپله باندې غواړي چې د موږ د خاورې نه منظمه ووځي، کنې هسې چې ډېرې وینې تویې شي. زه په دې باندې خپله راضي نه یم، اما د امریکا شکست ده. مهرباني ګرانه. هغه صحیح ده. دا خبره تاسو منه مخکې قاضي صاحب ویلي چې افغانستان کې به نور اجداد نه کېږي او معاهدې کې هم دا راغلي چې ډېره بعد چې امریکا وځي، امریکا سره به اقتصادي تجارتونه به هم کېږي، روابط به هم ښه جوړېږي او نور کارونه به هم کېږي. خو دلته اوس که موږ وګورو هغه بېلحال فلسطین کې، عراق، سوریه کې جنګ کې د مسلمانانو سره او مخکې قاضي صاحب ویلي چې هغه به نور افغانان نه وژل کېږي. دا خو شرط نه ده، په اسلام کې خو نه دي راغلي چې وطن وطن، اسلام کې امت راغلی، امت مسلمان ټول یو امت یو که نه، او چې یو مسلمان ورکېږي هغه زموږ ورور ده، هغه زموږ وطن ده. دغه تشریح باید موږ ورته تاسو وکړو. واقعا درته وایم چې د پنجاب مسلمانان، د ایران مسلمانان، د پاکستان مسلمانان، د امریکا مسلمانان، د فلسطین مسلمانان، د سوریې مسلمانان، دا د موږ ورونه دي، دا د موږ ورونه دي. خو د هغو لاسونه هم د چا ټوپک نه دی اخیستی چې فلسطین په خپله باندې تیږې واروي. الله تعالی د جرأت د ټوپک ورکړي. د منظوریانو ته چې خپل اقتصاد یې ډولونه وهي، ازادي غواړي، د پنجاب د فوز الله د هغه ورکړي، جرأت ورکړي او غیرت ورکړي چې خپل د ازادي په واقعي صورت سره واخلي. د سوریې مسلمانانو ته، فلسطین مسلمانانو اوس هم دعاوې کوي. موږ د اسرائیلو سره نه روابط عربو غوندې غواړو، نه موږ د اسرائیلو سره داسې روابط غواړو لکه د نورو مراکش او د نورو غوندې. موږ د اوس هم د فلسطین د ورونو سره په دعاو په هر شي کې ورته ولاړ یو. اما را باشید تا سوال یوه دقیقه وګوره، خو سوال ده که نه؟ تا سوال وکړه چې دلې خو تنها محدودېږي نه اسلام په افغانستان کې سړی وایي چې قاضي صاحب ویله نه، دلې چې ده موږ د دې سره چې مثلا کومه دوستي شی خو نه کوو، ولې تجارت د کافر سره ګوره شوی ده، داسې خو نه کوي چې هغه صحیح ده، صحیح ده، تجارت صحیح، خو حربي کافر هغه کافر سره په جنګ کې غیر تجارت نه کېږي. راځم زه چې دغه عربي کافر چې خپل شکست ومني، خپله ماته ومني، خپله پړه ومني، د ما د خاورې نه ووځي لکه روس چې وتلی، ولې اوس دغه موږ تاسو د روسیې نه دغه تیل او شی اخلو؟ ولې د روسیې نه بعضې مواد موږ اخلو؟ موږ خو داسې نه شي کولی چې تر قیامته پورې دې سره. خو ماته یې ومنله، سند یې راکړه، خپل شکست یې ومنه، خپل عسکر باسي، همهسې چې په زور راغلي و، همهسې په تیښته دي. نور نو ته څه شی غواړې؟ جهان ته د نوم نیک شه چې روسیه شوروي په روسیه بدل کړه، امریکا د داسې وخت سره اقتصاد چې سوپر پاور د جهان و هېڅ دی که په خپله شکست ومنه. یعنې دغه هغه افتخار دی مسلمانانو تنها د افغانستان نه دی، د فلسطین د ورونو هم دی، د سوریې د ورونو هم دی. که چیرې مسلمان محترم عمر ورور ته زه باید ووایم چې کله په افغانستان کې اسلامي امارت و د امیرالمؤمنین څخه BBC خبریال پوښتنه وکوله چې تاسې د چچنیا په هغه وخت کې چچنیا په باره باندې تاسې څه وایاست؟
او یا تاسې به وکوئ چې د هغو سره به همکاري په جنګ کې وکوئ. نو امیرالمؤمنین رحمه الله ورته وویل چې زموږ خپله پښه په پیسه کې بنده ده، نو موږ به چیرې وکوو چې هغه به د چچنیا سره موږ همکاري وکړو. راځو دې ته عمر وروره حربیان امریکایان خو حربیان دي، هغو خو حمله راوړې ده او دا واضح خبره ده چې د افغانستان نه بلکې په ټولو دنیا کې اسلامي نړۍ کې کفارو هغه خپلې حملې په مسلمانانو باندې کړې دي او کوي او غواړي چې مسلمانان ضعیفه کړي. خو راځو دې ته په افغانستان کې ګوره هغه خلک دا وایي دا پنجابیان جنګېږي او په ارغنداو کې پنجابیان مړه کړو، په فلاني ځای کې پنجابیان مړه کړو، په میدان ښار کې پنجابیان مړه کړو، په زابل او غزني او پکتیا کې پنجابیان مړه کړو او په دې باندې نه پوهېږي چې دا خو نفیر عام ده. دلته خو حربیان راغلي دي، دلته په ټوله اسلامي نړۍ باندې جهاد د دوی په مقابل کې فرض ده چې وایي کې. نو دلته موږ په دې لمو باندې قاضي صاحب محترمه دغه عمر ملګري خو دوه درې پوښتنې وکولې. یوه پوښتنې نو اوس موږ هم حق لرو چې موږ هم له ده وکړو چې دغه امریکایانو خو ګوره ته هم وایې شکست یې دلته ومانو، زه هم وایم چې د شکست یې په افغانستان کې وخوړ. دا خو ګوره لکه قاضي صاحب مخکې وویل چې دغه د قرآن شریف آیات هم ده، وایي چې کله وخت کفار سولې ته مایل شي ته هم سولې ته مایل شه ورسره. نو زه اوس دا وایم چې دغه د امریکایانو د غلامانو ته د کوم پیغام ده، د غلامانو په حق ته باندې ته څه وایې؟ ورور دا غلامان دي، غلامان بیا کو غړي کو نه غړي هغه لکه چې کمونستان سیول ته نجیب میکو هغه څه وخت روسان وته نجیب مجاهدین ته لاس ورک هغه وخت امریکایان هم دي افغاني به ان شاء الله طالبان ته کلاس کې ورکی. دا خو صحیح ده، دا مشکل نشته استاد. مشکل دی چې سوال دغه د تاسو د خیر دا نه چې خدای نه خوسته د موږ مخالف جهاد دي او افغاني د موږ ورونی مسلمانۍ شکر دی الحمدلله په دین سره ټینګ ولاړې په دوی چې د کفار سره کم اته په دونه چې فکر دا ته فلسطین مسلمانانو ته دي. تاسو دا یو پوښتنه وکړه دغه عسكر چې فعلا په افغانستان کې جنگيږي د چا د اهداف لپاره جنگي، د دین لپاره، د وطن لپاره، که د امریکا لپاره؟ درې هغه صحیح ده، هغه منم هغه ټول د امریکا لپاره جنګيږي. دغه قتل کې کوم مشکل نشته، هغه واجب القتل کېږي د لپاره کفار نه په دفاع کې مړ کېږي که نه. خبره دي چې داسې تاسو دلته امریکایان صلح کوي او هغه وخت امریکایانو فلسطین کې هغه کې معاهده کې دا راغلي چې دې نه بعد به نه افغان امریکا سره جنګېږي او نه به امریکا افغان سره جنګېږي. خو نه چې امریکا فلسطین ته راغلي، امریکا دا فلسطین راغلي، افغانستان ته راغلي، دا ان شاء الله امریکا ته اجازه ده. وګوره ورور شما بله ورځ ما ته یو چا وویل چې د موږ خاوره پېښور ده. ما نه د موږ خاوره پېښور نه ده، نور هم وړاندې ده. ما د موږ خاوره ډیلي ده. احمدشاه بابا نه ټوله خاوره چیرې موږ تاسو دغه موضوعات د خلک په پیش وای ونسي ولا خیر که چیرې دغه د موږ تاسو اسلام سرحد نه لري کوم. خو کله چې په موږ باندې مثلا جنگ شروع شو همدغه اسلامي نړۍ ګوره ډېر کومک کړی دی د کفارو سره. د عربو نه په موږ راکټونه لګېدل د خلیج فارس نه، همداسې راتېشه قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان دو خلکو اډې ورکړي، پاکستان اډې ورکړي. همداسې به راتېر شو روژان هغه عربي ملکو ته ولاړ چې دغو ځنه کښتۍ د امریکا دغو ځنه هغه غټ غټ کروز راکټونه راتلل. یعنې وګوره دغه مسلمانان بالاخره په دو پوه شو چې افغانستان طالبان حق دي. په موږ قطر کې دفتر هم راکړه، همدغه ازبکستان او تاجکستان امریکایان وشړل، همدغه ازبکستان کې قرغیزستان کې اډې د منځه یوړله، همدغه نور اسلامي نړۍ حتی یو ولک د سوریې راپورته کېږي. طالبان په ډېر جرأت سره چې وایي طالبان هغه خلک چې امریکا ته یې ماته ورکړه دا پیغور ورکوي عربانو ته، خپل عربو ته پیغور ورکوي. نو بنا له مسلمانانو ته د وخت قاضي صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې هغو ته هم دا پکار دي لکه ما رقم چې چین خلک پورته شوي دي، سوریې خلک پورته شوي، د افغانستان خلک پورته شوي، دوی هم راپورته شي او په دو ډولو ډمرک باندې ازادي نه راځي که یې مسلمان کوي که یې منظور پښتون کوي. د نورو ورونو ته که راشم یو سوالونه او ځوابونه ولري، خبرې ولري. مهرباني مننه چې دومره وخت هم راکړې وبخښئ وخت قربان نه شو ډېر ښه وغږېدی او ډېر ښه په ځای پوښتنې دي. الله دې وکړي. سلام علیکم.